ګرانو کتونکو زموږ په دې ویډیو کې به موږ دا معلومو چې افغانستان څومره زورور یا طاقتور ملک دی. په دې ویډیو کې به موږ دا ګورو چې د افغانستان قومي، جغرافیایي او پوجي یا جنگي طاقت څومره دی. خو د دې هر څه نه مخکې که چېرې تاسو زموږ چینل آر ټي وي تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړي نو دا سبسکرایب کړئ او د غنټې نشان ضرور کلیک کړئ چې زموږ د راتلونکي ویډیوګانو خبر تاسو ته درلاسه شي. ګرانو کتونکو افغانستان په جنوبي وسطي ایشیا کې یو ډیر تاریخي او اهم هیواد دی. د افغانستان پوره نوم اسلامي جمهوریه افغانستان دی. په افغانستان کې صدارتي نظام دی او د افغانستان د موجوده صدر نوم اشرف غنی دی. ملګرو افغانستان نه نرخواته طرف ته پاکستان، قبلي طرف ته ایران، شمال طرف ته ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او چین او جنوب طرف ته بیا پاکستان گاونډي ملکونه دي. افغانستان هیڅ قسم سمندري کناره نه لري او ځکه ورته لینډ لاک کنټري هم ویل شي. د افغانستان رقبه 6,52,000 سکویر کیلومتر ده او آبادی تقریبا 3 کروڑه او 6 لکه ده او د افغانستان دارالحکومت کابل دی. د افغانستان قومي ژبه پښتو ده. د افغانستان جغرافیایي حیثیت ډیر اهم او ډیر طاقتور دی. افغانستان د نړۍ څو زورور هیوادونه په گاوند لري او هم دغه وجه ده چې د ډیرو کلونو د جنگ او بدامنۍ سره مخامخ دی. اوس راځو د افغانستان پوجي یا جنگي صورتحال طرف ته. د افغانستان پوج ته ملي اردو ویل شي او د دوی موجوده اکټیو آرمي 2,04,000 ده. افغانستان سره ریزرو آرمي نشته دی. د افغانستان سره د آرمډ ویکلز 9,522 دي او دوی سره ټاود ارټلري 200 دي. افغانستان سره ملټیپل راکټ لانچرز 50 دي. د افغانستان سره ټوټل ایرکرافټس 204 دي. اټیک ایرکرافټس 12، ترانسپورت ایرکرافټس 180، ټوټل هلیکاپټرز 145 اور اټیک هلیکاپټر 4 دي. دین علاوه افغانستان نور اسلحه هم را جمع کوي او پوجي شمیره هم سیوا کوي.